د نړیوال بانک وروستی راپور په 2015 کال کې د افغانستان د اقتصاد د 4.3% زیاتېدو کیسه لري. په دغه راپور کې راغلي چې په سیمه کې د پړسوب بیه تر ټولو ټیټه کچه کې پاتې ده او په 2015 کال کې په منځني کچه 2% وه چې د خوراکي توکو د بیې ثبات او د افغانستان د ملي پیسو د ارزښت پیاوړتیا له امله ده. د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستي راپور په اړه چې په دې راپور کې د افغانۍ د ارزښت ساتنې بیو د ټیکاو همدارنګه د انفلاسیون یادونه پکې شوې ده. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان بانک د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره توانېدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او پرې نږدي چې په دې برخه کې حاد نوسانونه رامنځته شي. نړیوال بانک دغه راز د عوایدو له اړخه مالي وضعیت د ښه کېدو په حال کې بللی او ټینګار یې کړی چې دغه بهیر د مالیاتي قوانینو تطبیق او د مالیاتو پرې کېدو ته پابندي رامنځته کوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ تمه کېږي چې په 2015 کال کې د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده څه باندې 10% ته ورسیږي. په تولیدي او اشتغالزي سکتورونو باندې پانګونه او تمرکز، د یو شمېر اماراتي شرکتونو بیا فعالېدل، د خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د لازمو اسانتیاوو برابرول، د صادراتو وده او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا او په بېلابېلو سکتورونو کې د پراختیایي او زیربنایي پروژو د چارو پیلېدل او ورته نور موضوعات هغه مهم عوامل دي چې د ناخالص کورني تولید د زیاتوالي او اقتصادي ودې لپاره یې لاره پرانیستې ده. خو نړیوال بانک بیا ویلي نړیوالو مرستو دغه هیواد دغه راز د تمویلونکو ملاتړ او د سوداګرۍ اړوند مالیاتو ته اړ ساتلی دی. جامعه جهانی اگر میخواهد که افغانستان از وابستگی کمک‌های بشر دوستانه نجات پیدا بکنه، بدون شک جامعه جهانی میتونه که افغانستان کمک‌های اقتصادی بکنه تا حکومت قادر شود پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه، چون هر پروژه انکشافی و توسعه‌ای که حرکت میکنه این سبب ایجاد فرصت‌های شغلی میشه. زمانی که مردم درآمد ثابت پیدا کرد بدون شک گرافت فقر در کشور کاهش پیدا میکنه. راه حل از این بهبودی اما کمک‌های جهانی است که باید کارهای اساسی، پروژه‌های اساسی، پروژه زیربنایی شروع شود و مردم در کار شود، مردم در اشتغال شود. وقتی که مردم در اشتغال و در کار شد، باز نیازمندی ها و با کمک‌های جامعه جهانی کم میشه. نړیوال بانک وړاندیز کړی چې د حکومتولۍ پیاوړتیا د خصوصي سکتور د ودې زمینې برابرولو او د بهرني پانګونو راجلبولو سره بشري مرستو ته د افغانستان اړتیا راکمېدلی شي. هغه چاره چې اسلامي امارت په کراتو د دغه اهدافو پوره کولو لپاره له هڅو ډډ ورکړی دی. سمیر امیري، ارزو تلویزیون.